په هرات ولایت کې تر سختې زلزلې وروسته د چین حکومت دغه هیواد سرصلیب ټولنې او په افغانستان کې چیني تصدیو او سوداګرو افغان زلزله ځپلو سیمو ته زیاته پاملرنه کړې او په لومړیو وختونو کې د مرستندویو توکو او نغدي پیسو پر راغونډولو پیل کړی دی. د چین هیواد چې د څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالرو پر ارزښت د بیلابیلو توکو د مرستې اعلان کړی و، د روانې اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه لومړۍ جوپه د هرات ولایت ته رسېدلې ده چې پکې خیمې، قات کېدونکي کټونه، پنبهیي بسترې، ژمنۍ جامې او نور اړین توکي شامل دي. په کابل کې د چین نوي لوی سفیر جاو شینګ د یادو مرستندویو توکو د سپارلو په مراسمو کې څرګنده کړه چې د چین حکومت افغان زلزله ځپلو ته په ستونزمن وخت کې مرستندوی توکي ورکوي. په وینا یې دا مرستې له افغانانو سره د چینایانو د دوستۍ ښکارندویي کوي. یو شمېر چیني سوداګرو هم خپله ټوله کړې څه باندې 2 میلیون افغانۍ نغدي مرسته د چیني سفارت له لارې د افغاني سرې میاشتې ته سپارلې ده. چیني سوداګر وایي دوی د هرات زلزله ځپلو ژوند ته زیاته پاملرنه کوي. په افغانستان کې ټول چینایان په هرات کې د زلزله ځپلو امنیت او ژوند ته زیاته پاملرنه کوي او د چیني سفارت په لارښوونې سره یې په لومړي وخت یو شمېر ضروري توکي او نغدي پیسې هرات ته لیږلي دي. د دې ترڅنګ د چین د سره صلیب کمیټې په کابل کې د چین د سفارت د مستشار په لاس 200,000 امریکایي ډالر نغدي مرسته د افغاني سرې میاشتې د مالي څانګې مشر ته تسلیم کړه او په کابل کې د MCC او چین کمپنیو له لوري هم د څه باندې 6.5 میلیون افغانیو نغدي مرستې شوي دي. عام افغانان د هرات د زلزله ځپلو سره د بهرنیو هیوادونو د نغدي او نورو توکو له مرستو خوشحاله دي. موږ خو ډېره زیاته مننه کوو د چین هیواد څخه چې د افغان زلزله ځپلو سره یې کومک وکړ او موږ نور هم د نورو هیوادو څخه غوښتنه کوو چې د چین هیواد په څېر باندې د دوی سره همکاري وکړي او یاد کومک وکړي. زه په لومړي قدم کې د یو افغان وګړي په توګه د خپل ګاونډي هیواد چین څخه مننه کوم چې د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې ډېرې زیاتې مرستې وکړې، لکه د چین سره صلیب او سوداګرو یې چې مرستې وکړې. زما له نورو بهرنیو ګاونډیو هیوادونو څخه هم هیله دا ده چې موږ ته په دې سختو شرایطو کې د چین هیواد په څیر د مرستې لاس راکړي، ځکه په افغانستان سخته ورځ راغلې ده. بیچارهګانو باندې ژمی را روان ده، ناچاره دي نه لري او لکه دغسې چې چین کومک کړی ده چې 2-3 نور هم ورسره کومک کوي، دغه بیچارهګان چې راپورته کېږي په دې چې کورونه یې وران شول، تباه و برباد شول، نو شهیدان یې ورکړل، زخمیان یې ورکړل، همدا اوس هم شفاخانو کې د دوی زخمیان پروت دي. په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی د چین هیواد د سره صلیب او چیني سوداګرو له مرستو مننه وکړه او وی ویل چې دوی به ټولې مرستې په سمه توګه تر زلزله ځپلو ورسوي. افغاني سره میاشت د تل په څیر ژمنه ده چې د چین هیواد او د چین د بډایه وګړو مرستې به د نورو هیوادونو او د نورو ملي ټولنو د مرستو په څیر زلزله ځپلو سیمو ته رسوي او هغه هلته چې د زلزله ځپلو کومه اړتیا ده هغه اړتیاوې په همدغې مرستو پوره کوي. په هرات ولایت کې تر خونړۍ زلزلې وروسته چې زرګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې کابو 2000 کورونه هم په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي چې له امله یې اوس ډیری کورنۍ سرپناه نه لري او د ژوند له ګڼو اسانتیاوو بې برخې دي.